ته زما بنې که زما مورې چې ته په کټ کې ناست یې او زه به کارونه کوم ولې څه چل دی څه چل دی زما الرجي ده خاص ته الرجي ده او دې مخ ته دې کتلي دي د خپل مخ ته دې کتلي څه چل ته ولې سوځي یم د مردو په بازار کې به یو ویجړو په خابې نه وي تیار هغه دتلې شکل دې ورک شه دا مونتل په ما دې کور هم مارکوس پر تل کناویان په کټ کې ناست یې ولې څه چل دی ما نه دا قانون نه کېږي ما خپل کور کې نه دی کړی دلته به سم بیا په خپل کور کې نه کړ دلته ادا څه کې دا ټیک ټاک سازو دا ټیک ټاک څه ته وایي دا ټیک ټاک چې څوک ځان مشهوري وای یم دا ټیک ټاک هغه خلک کوي که نه چې کوم سپک ډلي او د ښځې نه تپوس نه شي کولی د هغوی ښځې ټیک ټاک کوي ته د پښتنو په کور کې ناست دی ویم ته سوځه زه پاریو کې یم ها په بارنو کې که ستا په شان شکلونه تللی شو نو یمې چیلو به مو ځان له ټیک ټاکې کولې ویم سوځه یم په ارام کښېنه الله دې را ساده ګل راوستي چې زه به ستا سره خبرې کومه را به شي او ته څنګه په کټ کې وړې کړه ماته کې بلې څه چل دی ستا به داسې دا په ما باندې شو یکسر خوړلې خو خپل کار کوه که نه نو خپل کار کوه که نه یاد یم ته ماته څه ووایه که نه چې دا داجی سلام علیکم وعلیکم سلام علیکم اربانې نه کومه ولې څه چل دی ولې څه چل دی دا ماته لکه د میندو په کټ کې ناست دی نه نه ولې تا څه به دې پسې اوس بازار ته درته مازغه اوښتي او دې پسې نه ښه دي ولې څه چل دی مېلمه او کوربه نه پېژنې ښه دا مېلمانه ده د دې خو دوه هفتې د واده شوې او په کټ کې اوس هم راته اسره جوړی کټ کې مچولي ناست یو داسې کوي کوي دا ټیک ټاک یې کوي دا خو د پښتنو په کور کې ناسته ده ټیک ټاک یې خو مکمل نه کوي وګوره ورسره بس ته ولې سوځې زه ولې سوځم دا کارونه به زه کوم دا کارونه به یا ته کوې او یا به یې دا پلار کوي ادا نو خبره خو ماته ده ته وشوه هسې به زما پلار کوي ولې تا ته زه رښتیا دومره بې خونده سړی ښکارم چې زه به ناست یم او زما په کور کې به زما دوه ښځې ناستې او زما پلار به ژاړو وایي ولې څه چل دی نو دا به څوک کوي دا به زه کوم که دکه ما وی چې تېر ته څوک خو دی پیڅه بېلکل کاما کنه نو زم در سره کنه خدا را دوه چا په مخه کړی نه کوم خیمه وای تا ته پرې نشته نه دا څه زه ساده ګل به ماده کړی هغه مبارکې لږي نو بارکه خو خدا را دوه چې دا د سره کړی دی کسی دی دغه خو چل کنه چې دغه خادي دی نه چې د خدای بنده دی کې مټیان دي دا به یوسو او مزیدار چې به هغه هم کړو موږ هم سره کړو دا نه کوي دا نه پته نه زمو خام ها دا ته تو خو ماره قران چې دا خوره د ماته کوم دا شته چې نه لاړم دې دې تو قدر جوړی کګه خو چې منډه ځاني ور او دا چلی نه کړي کنه پتا وخت نه تیریږي مې ممته ته مې ارواح وګه شو یو دا نه خو به نه خورم کنه وای ساري بل چې هغه چې په خکی راس پکه خبره کنه څو خلک ومن دی چې په لار کې خپل بم پړو نه غلې سلوړې تاسو چې برو بسي او رومبي مټي به تال کړی دا صحیح ده اورګه لک صبرو دا نه مکان نه راځه کنه نه راځه نو څو کومه دا ما کار وای وای ساده ګلا ما به تا ور وایو بس یا تا وایو چاور وو وڅه بچي وڅه وڅه ونه مو دلته کېنه زه په خپله باندې وردم دلته کېنه وایسه ستا خو د تلو خوی دی وڅه وله داجي په مصیبت کې داجي دا یو قبل کو داجي چې ته ولا راوځه نه 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 سل خللی یا ما وی کنه مې ته چې پیدا شې کنه نو پکړې کې درې ګنټې د چې دا معنی خلکو دا مونږ ټاکل دوی څه به دي او ته لا نو ځاو ته پاتې دوی نه څه وکړه داجي هر وخت به په کور کې دا خبرې چې دا کار دې کو دې دا خپل دي نه نو تاسو اخر نشته چې دې پوي کې خپل خدای نه تمبالولې یو خو نه دوی او زه بيوازې ما څه کې سمال دا کما چې دا ځانه کارونه کې مثلا نو سمشولې نه کې کنه دا به دي اجي او داجي دې پسې وړول تاسو هغه وڅاو هغه آدمی کنه سخوری ناسی جلا ویرا دی پاشا تاسو بیا راغلئ ساده ګل څه شو ساده ګل څه شو دا بوټانه سر دې لوی لري سره بار راغلی ولې رکه چې نیغ دی کی دا څه کار دی ساده ګل به ماده کړی هغه مبارکې لګر نه مټیان وړي وړي وای دمتا خو زما پړه تیزاب را واچول مولې ولا سلاګانې ورکولې اوس مبارکې لرالي هې یو دومره چې موخه ولې زما مرګري زما ولا مټیان ولا ډبي ولا نور سوپ وړي وړي ما سره خو تعلق پاتې خیر شي ده خپکی ګمنه کا کو د خدای لپاره خبره کې کنه دا کور په امتحان مار کړي خدای د درا چې د پښان پوز ورکه خدای کو چې دا ولا خپل پلان کړی وي د مار ویره پنجاب زه څه پیژنم چې دا څوک و بیا ما ته پورنه معلومي وې دا ما نه ګوخري دا سلا را کړی دا اوس به ساده ګل ته کورس ته کورس ته
جارو کوي زه جارو کوي تام دا شپېلې سپېلې ملي دا قطالي ته د ناست اخوره کې دا شیطان نه کنه دا دم پکلی کې خانو کنه غسر نوکر ناګوی رومو ډیر غټ شیطان دی مکه شان غټ شیطان پکې کوم چې پاکه خبره کوم نو زم د ته ناګوخ کړه ساده ګوله زه ورته دا دې به چا واسو کو وڅه سبا ته وڅه اوس په دا ډیر شي زبته تاسو کوم ښا هغه راغی چې دې پرشاد دی جارو السلام علیکم یو خیر په خیر واده دې مبارک شه خو مخه الله دې ته خپل وکي امين 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 څنګه خیر خیر دې ټیک ټاک ګوره ساده ګوره ما دې ستا تاسو کو نو دونه دې عزت را لوکړه او ته زه جارو کې نو بس څو ګورو په شرم دی هغه شرمېږي چې کوم په شرمېږي لکه ستاسو دا اتیا پیری وشو چې درې ور راځي او بيزه ته کېږي او به مرا پسې راځي نو یار مې کنه بل چا پسې خو زم نه خزه بشه او ته څه دي دا ولې کوم څه چل دی دې ما دې مبارکي راغلي راکه دی خو بیا واده مبارکي به لوز درکو خو کېدی چې سالا لا درېم واده دی چې ما ته پته لګي دا ډېر شیطانان دي بس زما ملګري ما په پیدا لټي کنه چې ستا دا خولي کنه باقي خو خدمت ستا دا خولي کنه کې دې چې دالک درې ماده مو کې ښا چې ستاسو د سر دا سلی کنه کېدی چې ما باندې خبر ته خدای شته خدای دې ګینګل بیا ولې ورکول یا ولې دې څه چلې خولي ځوان دي او داسې شي اچار مخکې او څه دال پدې څوک خدای باور کړه چې خو خزر کنه د دې په شان خزه پرې غونډه بخله کې نشه وی الله خدای دې کا شیطانی کوا الله دې خوشاله کړه خایس پیډې هغه خایس پیډې چې څنګه هغه دې تی پته لګي چې ترلو کړې ترلو دا خو پته نشته یان ورا یم خوشاله خو پدې ما کنه چې الحمدلله زمانه خپل نه را دا چې روسته تیار دي زوره چې ته به پلار نه تفاصیل پلار ناشته او یو بلا بلی ته وی بو نو تم بلا یو بم بلی کنه دا ولا دا کی چل نه ستاره خو دې کوټه دې پولیس اخبار کې کتلې ده پکې راغلې ده چې دا حسن پریدا بس دا ګوره صاحب تاسو کوټه بس ما د ساتو راته منځول دی الله دې زبردست کېږه ما نزور مو باسه ټول تعلق د سپکوټو په سره دی نه ته داسې درون ځوان نیولې ته هم سپک ډډې یو کنه پیره چې څه ته به شکر البته بيزه ته کړی نو هغه مور څنګه چې راغ نه رسېږه به ما چا کوته نو خپکیږه ما پر دې پورونه مونږ ولا وېسو نشته خپه نشي کنه په کور کې دا خبرې راځي نو او دا څه کنه خو ځلخ کټه کوته کاوه ما چې نه دا څنګه د سړی نور څه چې زه په لار کې ولر څه کار درګه ته پراتو سره سره خبرې کې زه سړی لري ما خو ته سړی ځې هم دا شیطانان دي تعالی سلام درکړه ولا څه ماته مې کله څه دې وکم کنه او تا کې خپل سړی تو بي او په خبره پیږي او اخر ته می درکې ته په خپل لاس کې دي ځکه چې دې خزي تیر شوی دي چې سپوږمۍ ته مخله خو دې سپوږمۍ ته وایي چې پر دې نه په نظر لګېدلې او ته خلکو ته ورسې بار د خبرې وسره کې باران کېنه دا څه خزم تیر شي خدای سړی تیر شي چې په دوه تور سره په لار کې نه کتل تا نه خو زنانه نشي په لار خیر دې دا والا ګو خرجان چې راغلی زما سره واده مبارکۍ ده پیدا نه ویل ورکا راځوري دی بګي سبب لوکي کنه خدای دې مایو سبب لوکي دا څه چل دی مې تیارې ده تاسو برباد کړ څنګه رانه مخ دې ورشه گزارو نگی آره وی داکی انا زوی دا مرکه انا بچی فاته انا دا جی سر میں دوڑو رہے سجارو میں دوڑو تو به وساب ما دکتر لسان رو خوشن ندی بینا انا تا بچی سبا za انا تا بچی سبا تو گولا به مسوي باندې د لسان ما څه کړم موږ په تا ته دا ګولا پېټه دا د لاسه دا د منګه کانو د ناظم چې روستي زما په کور کې جګړې دي خلاص شپیلیا بچی بکوا آیا حد بچی ولا ما كده هذا لا انت ما كمان تكلم ما بوليس عمل بوليس
خدا به مسیح پکې حقیقت کړې ما زه به چې جګړه مه کوې که نه ګوله به تېرو ته خو جګړې مه کوه که نه پته نه لګي که جارو پورته کېږي هم زموږ سر پکې لګي که ډانګې پورته کېږي هم زموږ سر پکې لګي دا سر دی که د وږو بوجي ده ولې لکه څه ورخطا خطې ګورنه په خیر علي سلام علیکم څنګه علي ښې د پریشانۍ د پوسټ رانه وکړه داړه به تا ته سپټ کړم سپکه سپکه نورالله چې واده مې نه وکړه که نه نو دا شعر به مې ویو وایا چې مې سر قلم قلم شي واده غواړم او که مې سر قلم قلم شي واده غواړم که خوراک زما ټیپر شي واده غواړم تا ته چا وی چې دا دوه ودونه کوه نو اوس کوم شعر ویم خبرې زما د ښځو نه توبه ده بله نه کوم ښځه د اخري لته یې پوره ده بله نه کوم ښځه وایي چې اوښان ساتې نو دروازې ورته دنګې ساته ښه نه بس د دې خبرې زور خو به زه ټول دا ګوخرجان نه وباسم او غړینجه غړینجه نه دي اصله مې د هغه پسې روان یم چې ظالمان یې ما سره اوس څه کوئ نو دا مشوره ګوهرجان در کړې وه نو هغه خو په خپله یو واده هم نه دی کړی او په خلکو له مشورې ورکوي ښه په خپله خو یې واده نه دی کړی هسې دوه پیرې په غم اړولې یم نورالله ته ورځه زما سره ډېرې خبرې دي وایي تل به خواروزار وي د دوو ښځو خاوند تل به وږې تږې د دوه ښځو خاوند الله دې صبر وکړه یو ښه دی صبر وکړه پیمان کړه چېرته روان یې څه چلولې زما دې سر ته وګوره سر یې رامنې دوه ډوله کړی د جارو په سر ټیله کېدلی وه دا کبه اسې کوچې پرسې دی اوس په ټیک شي مړه اوس اوس بلد شوې دا کاڼې دی دا اوس سر نه دی ته کاڼې وایه خود کاڼې دی خو چې د کوم طرفه ډانګې راځي هم زما پې سر لګي که د بل طرف ته جارو راځي هم زما سر پې لګي پته نه لګي چې دا سر دی او که څه بلا ده را روانه ورځ د خښتو د بمباري ده په منډیانو خو مې دومره مالي وخوړه دومره باقي به را سره څه کي داسې کار یې که نه داسې شوې ده بس ټول موټره شیشه دې رانه کاوه کړې ده داسې کار وکړې زه ترې یو مشوره در کوم نه بل واده خو دې ده په ایمان کې په زرکاله کې به کومه نه کومه درې واده اوس مې په برخه مړوي په خپله یې واده نه دی کړی او ما نه د درې وادونو مشورې راکړې تا خو دماغ خراب دی او اصل مې تا چې هغه نیاله کپن نه وړي که نه بس هغه کپن دله ورکړه چې بس خر کېږي روکي کېږي ولې کپن نه دی دې نه پس راچوي زه تاسو خو دماغ خراب دی خو بیا زما غوره کړه چې ګوهري جمدې وي چې ته دومره پروا مو نه ساتې داسې کار به وکړې که نه یار مې نه دا چې مې پکې والو خوړه که د مړه خوري دي پکې چې پلار والو نه خوري نو څوک به خوري داسې کار به وکړې که نه کور ته چې څنګه ننوځې نو اخوا دې خوا به وګورې بیا چې کومه ښځه مخې له راله اخوا یې بوځه چې پوه سې دا به ورله ورکړې ښځې د نن نه پس جګړه مه کوه دا زما د مینې ړومبې تخپره دا واله او زه صرف تا سره مینې کوم او دا بلې ورته چې څه سپکې ډډې په خولې درځي بس هغه ورته ووایه مه کنه مشوره راکړې نه بس اوس ولټې کومه او چې څنګه دې له دا ورکړې بیا داسې خوا دې خوا چې بلې ښځې نه وي هغه داسې سترګه به ورته ووایم سترګه ورته دا ځای څنګه سترګه به داسې بچ هغه څنګه راشي ورته ویل ښځې دا واله او بیا زما تا سره مینه ده دا زما د مینې د اسخا ړومبې تخپره بدانې دي دا دواړه ښځې یو به وي دوکه به شي که نه یو به وي چې ما سره مینه بل به وي چې ما سره مینه ورته خو پته نه لګي او ته لکه خان داسې خپه په خپه واړوه او ډرونه چې راوه چې ستا اډر ونه منه نو بیا راشه وې ګوهريه ته وې تش غوړې تا ګوهر صاحب نه دی پېژندلی دا خو ته مالې یو مې لاګو دا ولې ورکړو ما په خو یې ماړه نه دا دا ماله دغه مکه وما دا دله کاکا غالا ایو باندې دا اوره کړه شو کو کنه مکنه پر دا بیا مال راکې ښه دا مار زرګن راغی شری چا لپاره مې وړل او دا په څه چل دی پکې ښه خو یو بل بدله خبره ما نه بس ته ورشه ښه بس یو اصلي نه را دا نه دا کو چې په دې کار کې کامیاب شمه الله دې له بل مشوره نه راولي زرا دلګه شبو نه که یو خبر راته کوم دا سړی دې پوره پغه دا باخته کړی ډېرې تبانه کنو موږ نه واده کړو نو چل بم په دی واده کړو ځکه د دې مخکې د ما یو مرګ وزیرو هغه مې ډېر غلطه مشوره پورانګو چې خدای یو غټنګو هغه مخکې لکه د خر او هغه په پسې منډه واره دا کوته وکړه کنه خدای شته چې اثر پیدا اندانه اگر شګر سپینینو شبا ګر سٹارټ شبا
کېنه راځه وایي سترګې دې لینځي باڼه دې خوشي زړه مې نښه ده ولجې دې خوښه ده کوم خرڅ لره مشوره راکړه یا الله په دې مشوره کې خو مې کامیاب کړي